یا الله پاک دا په کوم ځای کې دې ګیر کړم خدای. خیر علی امیر صاحب. میلمه ستړی مه شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه میلمه؟ خیر دی. امیر صاحب څنګه یې؟ ښه د خیره سره؟ شکر الحمدلله. تاسو؟ خیر دی. د دې ځای د خیره سره؟ د دې ځای. ها زه خو دې ډبر نه رالم دلته کې د ګاڼو دپاره که نه، نو لومړۍ ورځ مې ده، نو بیا به وروسته کې وځو چېرته کې ځان له به ګاڼۍ والا څه خبره وکړو، خو ما وي چې د دې کار میلاوېدو پورې که یو څو ورځې ستاسو سره ځایي او ځای م راله راکړو جي دوا به درته کول دا دې بچینې که مالکه. تاسو د کوم ځای نه جي راغلي؟ جي د ډبر نه راغلی. خبره ډبر نه؟ او جي او ستاسو نامه څه ده جي؟ نامه خو جي زما ته اولاد او کلي کې راته د مینې نه خلک ثمرګل ماشاءالله ماشاءالله. دا ستا خپل ځای دی، حجره کې به ښه مزېدار کټ هم شته، بستره هم شته ښه مزېدار او دوه درې ټیمه به ورته مړه چې اوبه ډوډۍ میلاویږي چې بیا څنګه کار میلو شي، لکه بیا به زه به بیا خوا ځم بیا ته به سپیکر نه کې هر څه بوشي. ښه ډېر والله ډېر قدر وکړي جي، ډېر قدر. ته راځه، دا کارونه نه ختمېږي. ته راځه ما سره. ورکه خیر دی، تاسو کار وکړئ. نه نه اوبه شي، ته راځه کنه. ته راځه ما سره. مخکې شئ، تاسو مخکې شئ. راځئ ته څه فکر مه کوه. ښه دا پلاو پیزا ده ښه مزېدار، بس چکر مکر م وخه حجره کې به پروت ډوډۍ موډۍ مونځ اودس کوه، هر څه به کېږي. ښه ثمرګله دا دلته موږ ټول یو د تره زامن اوسېږو، ټول یو کورونه دي. اوړه به تنګی را تنګی نو خو چکر ته دې زړه کېږي. چکر مکر م خوا بازار دی، هغې ته هم پکې چکر مکر والی شي. پوه شوې؟ او زه ته راځه زه جومات کې اعلان کومه، نو زمونږ طریقه کار دی چې میلمه راشي که نه، نو داسې په نمبر ولا بیا ډوډۍ راوباسو. زه ته راځه، زه ته حجره کې نومه جومات کې به اعلان هم وکړو او هر څه به کېږي. راځه بسم الله. میلمه کډه ولې کېنه 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 مړه مه پاسه او کېنه. دا ولې اوبه وڅښه. د یوې خبرې به ټینشن او فکر نه کې ښه مزېدار چې څه قسمه ضرورت او څه بالکل ما ته ویلی شي. ها دغه تر زوی ته مې وینا وکړه، هغه به اوس روټۍ راوباسي او ښه مزېدار بس خپل مونځ اودس کوه او پرېوځه. ښه کار خو به راته میلو شي که نه د خیره سره؟ کارونه ډېر دي که نه، اوس په یو څو ورځې ګاڼۍ سټارټ شي انشاءالله. انشاءالله. نو که بیا دې جوک اشتیا شو جوک پکې، او که پیړ ته ودرېدی شو پیړ پکې، او که نه نه هر څه کوم، هر څه به کوم. د ګاڼۍ زه مخکې م یو 3 کاله مخکې راغلی وم، دلته کې به مې ګاڼۍ کوله دې پورې غاړه ته، دې ولې نه ورخوا پورې غاړه ته غټه ګاڼۍ وه، هغې کې به لګیا وې، بیا به د هغوی سره پاتې کېدم. خدای دې قدر وکړي، ډېر خواږه خلک دي د دې ځای، ډېر خواږه خلک دي. انشاءالله قدر به دې کېږي، کارونه ډېر دي، مړه د کار نه به نه پاتې کېږي. نه نه د دې ځای خلکو ماله ډېر مخکې ډېر قدر راکړی و که نه، ډېر زیات قدر یې راکړی. ته ځان دمه که هغه تره زوی مې راځي اوس په روټۍ موټۍ راوړي او زه به دې پټي کې لږه ټکه ټوکه وکړم. ښه صحیح ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کېنه کېنه میلمه کېنه کېنه. څنګه یې ښه که نه؟ خیر دی. په خیر راغلی؟ خیر دی. الله دې وبخښي. راځئ لاس ویل دی. میلمه روټۍ وخوړه. دا زمونږ د پټي ماشاءالله ړومبي فصل راورسېدو او ړومبنۍ غندله ده. او جي او بس تاسو روټۍ ښه په سور باندې وخورئ، دا داسې وګڼئ لکه خپل دی چې ښه شرمېږه را شرمېږه مه. صحیح ده؟ تاسو کښېنئ. نه تاسو روټۍ وخورئ. ښه یا الله په جولۍ کې مې خیر راواچې خدایه. لومړی شروع خو یې راپسې د غندلو نه وکړه، مخکې د خدای نور خیر کړي. میلمه هېڅ غم ونه کړي. ښه په مړه خېټه ډوډۍ وخوره. او زه دې بازار ته ورځم، وړو ته مې ویلي ډک دیچکی پخ کړی دی، یو کاسه به درپسې اوس بیا راوړي. ښه کټ خو بیا سړي له روباسئ که نه، دومره جنګن کټ هم رالې رښتیا په منګوڼ هم مات کړه. سلام علیکم ماما. وعلیکم سلام. ماما روټۍ تیاره ده، روټۍ ته کېنئ او چې څه کم یو که نه آواز کوئ، واړه به دله راوباسي. صحیح ده؟ الله هم قدر وکړي جي، الله مو بخښه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله د خوږې نامې نه دې زار شم، د دې ساګو د لاسه مې بېګام په دې خېټه کې مروړو، ټوله شپې تاو کړی راتاو کړی. د الله بندګانو زما خیل دی دې کلي واله چېرته د قصاب او د چرګانو واله سې زما چې څونه خیل دی دشمني ده. ای وراره لږه سره چیکه دې ورسره راویستی او نوڼۍ روټۍ ورسره خورمه ښه. وا سره چیم صحیح ده. زما خیل دی په تهجدو کې هغه د واګانو رنګ راوړو. اورې یا الله چې زمونږ د غریبانانو سوال دې قبول کو. 3 ډونګې پکې زما خیل دی راغستې. زه انشاءالله مړه هغه د 3 ورځو وټک به اوس نن لو باسي کچا غوښه یې پکې راغستې ده. ښه ماشاءالله ماشاءالله. ما ته پرېږدئ خیر دی ما لره مزه ډونګې ده راځئ دې خوا سره. باره کښېنه ښه دا ورځ 2-3 خو څه تکلیف مکلیف روټۍ موټۍ نه هیڅ تکلیف هم نه. هلکان مې پویه کړي دي ګوره چې مېلمه د نه خفه نه شي ځکه ډېر د لرې نه راغلی دی نو چې څه قسمه تکلیف یا څه خبره اترې ښه ډاډه وایه. ګوره دا ټول زمونږ یو کورونه دي ټول یو رشته داران دي ټول یو د تره زامن دي. داسې ګوره داسې وګڼه چې دا ستا خپل کور یې ګوره او که نه. شکر دی هلکان دې ډېر تکړه ډېر قدر یې راله کړی هر څه ډېر تېر رایستي دي. ښه شکر دی هر څه ډېر رایستي وه. بس ته ښه په مړه خېټه ډوډۍ وخوره. 2 قسمه سالن مې دله راوړی دیسي خوراک دی ښه مزېدار بغیر د څه نقصانه دی. ښه په بر بیټې وخوره. ما لږ ډېران راوړی دی پټي کې هغه شیندم راشیندمه ته روټۍ ښه په مړه خېټه. زما دپاره ډېر تکلیف مه کوئ بس یو قسم سالن هم صحیح و بس پوره وه. دا ستا خپل نصیب دی. او دا خو زه راځم ښه زه لوښو پسې راځم ته ځان صحیح ده چې څه ضرورت وي اواز کوه 100 او 0 به دله رامنډه کوي. صحیح ده که نه دا ستا خپل ځای دی. د دې ښه خوراک نه مخکې د اوبه څښلو ته ښیي که نه. اورې دې نورو خو رالاس یم په ساګونو باندې دا لرې تک شین راوخېجو. شکر الحمدلله. یا الله پاکه خدای چې په دې کلي کې د امیر صاحب دی د دې کلي دا رونق پې جوړ دی او ورلم په نیمه خوله باندې راله شپې لم ځای راکو او ماشاءالله 2 قسمه خوراک یې رښتیا خدای د ده دا چلن بختور کړي. الله په عمر کې برکت واچي خدای. بسم الله الرحمن الرحیم. زما خیل دی غوښه په دې بل کې ده. ښه اورې غوښه یې دې کښې ده. یا الله پاک دا په کوم ځای کې دې ګیر کړم خدایه. هلکه چې داسې را باندې تنګ وي د خدای بندګانو نو دلته مم پرېښودمه نه صفا به م راته ویلې وی چې دلته کې مه پاتې کېږه د کلمې به مې راته خیرې کوي او که دا ساګ مې وخوړو که نه په دې خېټه کې مې باقي دا ساګ نور راخېږي. نور ما سره هم بله لار نشته خو چې په یو پسې اوس ګرځم نو هسې بده خبره ده. ښه به دی چې د کلي جومات ته به ورشم او اعلان به پکې وکړم چې هلکه بس زه دنه نور لاړم زما دپاره ځان اډو ستړی کوئ مه. دلته په دې کلي کې نور ژوند خو بیخي ګران شو. په دې کلي کې چې اوس اعلان وکړم د دې به ایله د اړه به صبر شي. ای وراره هغه لوښي دې کور ته ویسه صحیح ده او پلار ته دې وایې بچې وی هغه ماما لاړی وی ښه بس وی هغه کار دلته نور د سره کوي نه وی لاړی دغه لوښي ویسه او سلام مې ورته وایه